د بدمعشۍ پاټونه مه کوه قربان دې شمه هغه دې یاد شي چې د خلکو نه به ما ساتلې که څوک مو پیژندي له هر چا نه یې ښه پیژندو که څوک مو نه پیژندي سل واره یې نه پیژندو تر حاجته پورې بل ځان له پیدا که ته خو یو وې زه یم سل ځان له پیدا که او چې زما په شانتې قدر درله درکړي زه اوس داسې بل ځان له پیدا که ما د ترخو حالاتو زده کړه کړې د هر سړي ایمان باندې پوهېږم صیبه سرټیټي خو د سره ایزده نه ده سته د غر په رقم رونه خدای راکړي دلته به نه کوې باور د چا په سپینه جامه دلته شیطان او ملائک په یو لباس کې ګرځي او وخته نو دومره زر خو مه بدلېږه د بعضې خلکو سره غټ حسابونه لرم ډېرو لوبې کړي دي زموږ ژوند سره اوس زموږ نمبر دی داسې لوبې به پې کوم سرونه به پې ګرځوم ما د منظور په قافلو کې ګوره د ظالمانو د ټکر سړی یم او د چیګویره په شان ژوند کومه زه د باغیانو د لښکر سړی یم راځه چې زور مې یو بل ته معلوم کړو په میدان کې حجره کې د بریتونو تاوول مشکله نه ده که ته مخلصې نو محفل ته ښه ډاډه راځه زموږ په محفل کې صرف د منافقو احترام نه کیږي او ژوند درته وژاړم که وخاندم ما نه خو دې لاره ورکه کړې ده چې په هر سټایل په هر ډول په هر سنگار پوهیږو سیبا خدا نصیحت راته پلار کړی چې پښتانه یو زندگی د ملنګۍ کوئ یاران هم رانه خفه دي بې دلیله د روپیو زمانه ده روپۍ نشته په کبرجن سړي سلام ونه کړې ماله مې پلار هم دا وینا کړې ده او که څوک مې خپې وهي نو لاس یې ازاد ماله مې خپلې مور دعا کړې ده ما همیشه یوازې پیره ژوند کړی دی د څو کسانو په بدلون پیره غمجنه نه یم اغیاره ونه کړې ګمان چې لیوني ختم شول زمونږ په خاوره کې لا اوس هم ازمري اوسېږي یوازې ښیم د یارانو ضرورت نه لرم مطلب مې دا دی د دې خودغرضه خامارانو ضرورت نه لرم او چې په مخ خاندي او په شا راپسې غاپي پیره ای مړه روکې که د دې منافقانو ضرورت نه لرم د ښه سړیتوب نه چاته غږ نه کوو کمکل خلک مو کمزورې ګڼي که خفه یم نو د ځان نه به خفه یم زما څوک دی چې په ما باندې خفه شي